شروع په نوم د الله چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. درنو لیدونکو التنها ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. درنو لیدونکو دا مهال تاسو موږ د وی آر ټي وي په شیشه باندې وینئ. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دغه چینل کې موږ مختلف ویډیوګانې اپلوډ کوو. هغه ویډیوګانې کوم چې د قام عکاسي وي، کوم چې د انټرټینمنټ دپاره وي. په دغه لړ کې راسره نن یو ښکلی شاعر ناست دی، د قام عکاسي کوي، د پښتون ولس سره مینه لري، د پښتو ژبې سره مینه لري. احمد سیال راسره ناست دی. د دوی په ژوند به په ننني پروګرام کې خبره کوو، د دوی نه به د خوند او د رنګ شعرونه اورو. سیال صاحب ډېره مینه درته وایم او ډېر پښتني مینه درته ستړي مه شي هم وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علي تنها صاحب زه ستاسو ډېر مشکور یم. تاسو ژوند په ډېر لنډ تنګ وخت کې موږ ته راغلئ او خپل سکرین ته مخامخ یو ښکلي ویډیوات ته ډېر زیاته مننه ستاسو نه هم. سیال صاحب دا راته ووایه چې شاعري ته مو د کله راهسې ښکلا وربخلې ده؟ شاعرۍ ته خو د 2018 کال نه ما څه معنی 2018 نه؟ ښه، دا راته ووایه چې زده کړه مو پکې د چا نه کړې ده؟ زده کړه راکې زما استاد سړي د اشرف جان شاهکار دی. سمه ده، زده کړه ما د هغه نه. سمه ده. سیال صاحب دا راته ووایه ستاسو عمر دا د په دې عمر کې خلک کرکټ سره شوق لري، د فوټبال سره شوق لري، د هاکي سره مختلف ګیمونه داسې وي چې د هغوی سره شوق لري. ستاسو ایج ستاسو عمر ته زه ګورم نو دا د شاعرۍ نه دی. شاعرۍ سره مو شوق د څه نه پیدا شو؟ د کوم شاعر نه متاثره شوئ؟ د چا کتاب مو سټډي کړی دی، د هغې نه مینه ورسره پیدا شوه د شاعرۍ سره؟ دا جان محمد جانې دا زما والد صاحب دی. دوی په 2010 کې لومړي کتاب چاپ کړی صحیح چې ما هغه وکتو. هغې کې یو غزل و داسې چې د وصال باران ورېږي، د ماښام تیاره خورېږي، زما مینه ناوې کېږي نن د بل کور ته ورېږي. نو داسې ډېر کتاب چې ما وکتو نو ډېر زیات متاثر شوم د خپل والد صاحب نه. نو د هغې وخت نه ما غزل لیکو خو ما چاته ظاهره کړې نه وه. صحیح. بس کو به مې لیکه. بس یو ملګری مې و عبدالله نوم دی، نو هغه هم شاعر و. نو هغې ته به مې وښو، بس هغه به ما ته ښول، هغه هم شاعر دی، ما به هغه ته ښول، هغه به هم خپل غزل شلول، ما به هم شلول. نو موږ چاته ظاهره کړې نه وه. دا بیا مې والد صاحب را سره غزل ولیدو، لومړی غزل و چې ته چې زمونږ کلي کې کور جوړوې، په هر طرف راته پیغور جوړوې. نو ما شروعات د دې غزل نه کړې. صحیح، ډېره ښکلې ده. سیال صاحب دا راته ووایه چې کومو ادبي بنډارونو سره ناسته پاسته لرئ تاسو؟ یاره جي داسې هېڅ هم نشته. بس والد صاحب یو، والد صاحب مې یو ځای ما، بس دواړه یو بل سره مشاعره راجوړه کړې. سمه ده، سمه ده. سیال صاحب پوښتنه نړۍ ته هم کومه، وخت مختصر دی، وخت نه ضایع کومه. کوشش کوم چې مینوالو سره هم داسې دومره وخت نه وي چې زمونږ دغه اوږده ویډیو وګوري، مینوال به هم نه بور کوو. خپل خواږه شعرونه راسره شریک کړئ. غزل دی چې د مودو نه مې په زړه کې یو ارمان ساتلی دی، د مودو نه مې په زړه کې یو ارمان ساتلی دی، دې خلکو نه مې خپل ځان د جانان ساتلی دی. واه، ډېر ښه یار. او د بر کلي دې خان ته فکر وړی یم حیران یم، د بر کلي دې خان ته فکر وړی یم حیران یم، د جینۍ په ځای یې ګوره ښکلی ځوان ساتلی دی. ډېر ښه بیا ووایه دا شعر یار، ډېر ښه دی. مننه. وي د بر کلي دې خان ته فکر وړی یم حیران یم، د جینۍ په ځای یې ګوره ښکلی ځوان ساتلی دی. او زه داسې د الفت په معنا پوه شوم ملګرو، زه داسې د الفت په معنا پوه شوم ملګرو چې غزل کې مې د هر شک داستان ساتلی دی. ډېر ښه یار، ډېر ښه. او دې حسن ته یې داسې ټول علم ګوته پخلو، دې حسن ته یې داسې ټول علم ګوته پخلو، جانان مې هر انسان حیران حیران ساتلی دی. ډېر ښه یار، دا شعر هم راته دې ووایه، ډېر ښه. مهرباني. دې حسن ته یې داسې ټول علم ګوته پخلو، جانان مې هر انسان حیران حیران ساتلی دی. او الله که ته ښایسته کړې نو زما هم ځوانۍ ته ګوره، الله که ته ښایسته کړې نو زما هم ځوانۍ ته ګوره، احمد سیال ګورې د مینې هر دوران ساتلی دی. ډېر ښه، دا مکتوب بیا ووایه یار، حد دې کړی دی. مهرباني. الله که ته ښایسته کړې نو زما هم ځوانۍ ته ګوره، الله که ته ښایسته کړې نو زما هم ځوانۍ ته ګوره، احمد سیال ګورې د مینې هر دوران ساتلی دی. ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. سیال صاحب دا راته ووایه چې تر دې دمه پورې مو د دغه خوند او د رنګ شاعرۍ له مو د کتاب شکل ورکړی دی او که نه؟ بس کتاب خو انشاءالله روان دی، کار پرې کوو. صحیح. نو خیال خو مته شته چې چاپ کوم به انشاءالله، خو دا دونه غزل نه وي چې کتاب برابر شي. سمه ده. سیال صاحب په خپله مرۍ کې یو ډېر ښکلی غږ لري، مینوال به هم مزې واخلي. که په ترنم کې مو راته سره غزل شریک کړو نو ډېر زیات مزه به ترې واخلو. ترنم کې خو
غزل به سر شریکم صحیح ده ستا جدا زما جدا شوا د ژوند لاره او خسبا خلوره ته ووایه رې باره ستا جدا زما جدا شوا د ژوند لاره خسبا خلق ورته ووایه رې باره ما د خپلو کتابونو یې ویستلي ما د خپلو کتابونو یې ویستلي ما د خپلو کتابونو یې ویستلي بس ته ما وړه دعا زما دپاره بس ته ما وړه دعا زما دپاره په صفا خلوره ته ووایه رې باره ستا په مینا کې مې زړه ته سکون نشته ستا په مینا کې مې زړه ته سکون نشته ځکه اوښکې تویوما بې قراره ښه صفا خلوره ته ووایه رې باره یا بې رحمه ستا په زړه کی رحم نشتا یا بی رحمه ستا په زړه کی رحم نشتا چې زما تسلی وکړي زما یاره ښه صفا خلوره ته ووایه رې باره سیال چې داسې در په در ټکرې خورما سیال چې داسې در په در ټکرې خورما ته د چا د زړه راغلي وي ازاره ښه صفا خلوره ته ووایه رې باره ستا جدا زما جدا شوا د ژوند لاره ښه صفا خلوره ته ووایه رې باره ډېر خیال ډېر ښکلی ډېر ښکلی د سیال صاحب په اجازه باندې دغه مقطع زه په خپل غږ زمزمه کوم هیله لرم چې مینوال به ترې خوندونه واخلي د سیال صاحب غږ ته خو زما غږ نه رسي خو په هر حال داسې دی چې مقطع د سیال صاحب ډېر زیاته زما خوښه شوه ځکه په خپل غږ زمزمه کوم چې سیال چې داسې در په در ټکر خورما سیال چې داسې در په در ټکر خورما ته د چا د زړه راغلی یې ازاره ښه صفا حل ورته ووایه رې باره هی ښه صفا حل ورته ووایه رې باره سیال صاحب یقین وکړه چې په دغه مقطع باندې دې حد کړی دی ډېر زیات داد درله درکومه په دومره کم عمرۍ کې دومره ښکلي لیک ډېر زیات داد درله درکومه دومره جوور لیک یقین وکړه که ښه نه ښه شاعر هم وکړي څوک هم نشي کولی سیال صاحب نور به څه دغه مینوال ډالۍ کوئ بس یو غزل د بل ډالۍ کومه د لنډ بحر دی چې یو بېلتون او یو صنم یو بېلتون او یو صنم زیاتوي مې د زړه غم یو بېلتون او یو صنم زیاتوي مې د زړه غم چې مې څنګ کې کله نه وي بیا په سترګو کې مې نم چې مې څنګ کې کله نه وي بیا په سترګو کې مې نم او چې مې کله هم لیدلې شي رڼا راته ډېر خیال ډېر ښه چې مې کله هم لیدلې شي رڼا راته تورتم او تنها صاحب ډالۍ وي تاسو چې زه یې غم ته حیران شوی زه یې غم ته حیران شوی کله زیات شي کله کم ډېر ښکلی یاره دې ووایه دا زه یې غم ته حیران شوی کله زیات شي کله کم یاره ستا په جدایۍ جوړ شو ماته په ماته ډېر خیال یاره ستا په جدایۍ جوړ شو ماته په ماتم عجیبه د احمد سیاله حوصله درکړې عالم ډېر
یار بیا وای دا مخته بیا وای یار عجیبه د احمد سیاله چې حوصله لري د عالم ډېر ښه یار سیال صاحب بس دغه مرکه به راټوله کړمه پروګرام به راټول کړم خپل په اخره کې څه پیغام لري پښتنو ته خپلو پښتنو وروڼو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل مشر عزت د خپل کشر شفقت د مور پلار عزت نو انشاءالله په دنیا کې به چرم نه خوارېږي او عزت به په عزت ډېر ښکلی پیغام څنګه چې شاعري د سیال صاحب ښکلی دغه شانتې پیغام هم ښکلی سیال صاحب ستاسو نه ډېرې زیاته مننه کوم یوه نړۍ مننه درنه کوم چې په دغه لنډ تنګ کې وخت کې مو زمونږ پروګرام ته دومره قیمتي لمحې وبخلې ستاسو نه ډېره مننه کوم روانې دي مننه حاجي درنو لیدونکو سیال صاحب مو واورېده د سیال صاحب پیغام هم یقینا چې د کروڑو روپو یو پیغام د سیال صاحب شاعري هم د دوی د عمر نه ډېره زیاته ده انشاءالله د یو نوي پروګرام سره به حاضرېږم تر دغه دمه علي تنحال او سیال صاحب ته ورکړي اجازت هر چېرته چې ښاد آباد بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارمه د لوی الله په امان